سلامونه. څنګه کولی شو چې ویب سایټ ته تیر مجلسونه یا تیر ویډیوګانې یا هغه کنفرانسونه چې پخوا تیر شوي دي څنګه اضافه کړو. د دې لپاره باید موږ لکه څنګه چې پخوا په نورو ویډیوګانو کې ولیدل، موږ باید ډاشبورډ ته لاړ شو، یعنې د ویب سایټ اصلي هغه ته لاړ شو. د هغې نه وروسته موږ باید د پوسټ ته او د پوسټ اډ نیو او په دې ځای کې ټایټل ته راځو. د دې لپاره موږ باید د بېلګې په ډول دغه ویډیو خلاصوو چې په 14 د مې باندې دا اخلو، راځو دا د ټایټل په ډول باندې دلته اچوو. Introduction of Afghan Global Diaspora Council 14 د مې 14 د مې د 2010. نو د دې لپاره به دلته یوټیوب راواخلو او یوټیوب ته به ولاړ شو، په دې باندې به کلیک وکړو، د یوټیوب د همدغه ویډیو یو آر ایل به یې راواخلو، نو دا به دلته پیسټ کو او امبیډ به یې کو. په دې ډول باندې دا ویډیو دلته راغله. خو اوس د کټګورۍ برخې ته چې ولاړ شو، په کټګورۍ کې به دا ایونټس دي، نو دا ایونټس اپکمینګ نه، دا ریسنټ ایونټ کې به انتخاب کړو او ترڅنګ به فیچر ایمیج ته لاړ شو. د فیچر ایمیج کې به یو انځور وټاکو. معمولا د دې لپاره ماغه اړوند انځور باید وي، خو اوس دپاره به دغه زه انتخاب کوم ځکه چې پخوا کنفرانسونو لپاره ما جوړ کړی و، دې نه به استفاده وکړو. نو یو ګام دا شو چې ټایټل لیکو او که چېرې رښتیا لاندې متن ورسره لیکو نو پاراګراف به ورسره اضافه کړو، دلته په متن هم ورسره اضافه کړو، دغه د دغه ویډیو یا د کنفرانس اړوند ټول معلومات به ورسره ولیکو. بیا به راشو ایونټ هغه ته کټګورۍ ته، په کټګورۍ کې به ایونټ ریسنټ انتخاب کړو او پابلش به یې کړو. کله چې موږ دا پابلش کو، کولی شو چې موږ بیرته ویب سایټ ته ولاړ شو. په ویب سایټ کې دا ویډیو چې دا په دې ډول باندې راغله، او که چېرې موږ ایونټس ته لاړ شو نو په ایونټس کې د موږ هغه اضافه شوې ده ویډیو، دلته انټروډکشن دا را اضافه. خو دلته اوس یوه ستونزه ده، یوه ستونزه دا ده چې دا په 26 د مارچ د 2022 خپره شوله. موږ کولی شو چې دا بیرته باک کو، دلته تاریخ یې ور بدل کړو، دا 14 د مې 2020 او اپډیټ کړو. کله چې موږ دا اپډیټ کړو، موږ کولی شو چې دا ایونټس په هغه تاریخ کې وګورو، په 14 د مې د 2020 کې. نو اوس په اتومات ډول باندې دا د آخر کې راغلی ده، انټروډکشن AGDC 14 د مې د انځور دی، او په دې ډول باندې موږ کولی شو چې یو ایونټ زیات کړو. ولی که چېرې غواړو نوی ایونټ زیات کړو، یعنې چې راتلونکی واوسي، د هغې په اړه باندې موږ باید معلومات ور اضافه کړو، ورسره ټایټل یې باید وي، نور عین کټ مټ انځور ورته انتخاب کړو. په هغې ځای کې مابین کې ویډیو نه ور اچوو، ولی یوازې متن لیکو، او کوم چې مثلا په کوم تاریخ باندې دی او په کوم مورز باندې هغه معلومات ورسره اضافه کوو. ځکه اوس چې دا زه خلاص کړم، دلته هیڅ شی نه دی لیکل شوی، نو په دې خاطر باندې موږ باید د دې ایونټ په اړه باندې مکمل معلومات ورته ولیکو چې په کومه ورځ باندې ده، په څه رقم ته کېږي، اجنډا څه شی ده، نو هغه کولی شي چې موږ په دې ځای کې زیات کړو.